وخت مو پخیر. یو نوموړی افغانستان کې د روان زیږدیز کال له پیله 2111 ملکیان وژل شوي او 3822 نور ټپیان شوي دي. د یونوما په راپور کې راغلی چې د سولې خبرو د ملکي وګړو مرګ ژوبله نه ده کمه کړې. طالبان هغه دیني عالمان چې په هیواد کې روانه جګړه ناروا بللې مزدور او د افغان جګړې له عمقه نه خبریات کړي دي. دغې ډلې ویلي چې تر سوچه اسلامي نظام ټینګېدو پورې به د دوی جهاد روان وي. د بشري حقونو کمیسیون له ښکېلو لورو غوښتي چې جګړې ختمې او د سولې لاره خپله کړي. د دغه کمیسیون مشري ویلي افغانان دې ته لیواله دي چې روانه جګړه ختمه شي، خو طالبان پر جګړې ټینګار کوي. بدخشان کې د پستې حاصلات د تیر کال په پرتله 26 سلنه زیات شوي دي. د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي چې د دې ولایت د پستې سږني حاصلات 550 مټریک ټنو ته رسیږي. او د پېښور په یوې مدرسې کې د چاودنې له امله 7 تنه مړه او له 80 ډېر کسان پکې ټپیان شوي دي. چارواکي وایي دا پېښه نن سهار د پېښور ښار په دیر کالوني سیمه کې رامنځته شوې ده.